یو بزرګ ته چا ووې وامه چې ما داسې یو خوب ولیدی چې په هغې کې الله رب العزت ما ته خپله تجلي وښایي. نو هغه مزګزاره بنده و، نو صاحب ورته ووی چې مز مه کوه، مز پرېږده. نو بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. وہ شدت تپوس کو هغه ورته دا خبره وکړه، ورته ویې زه خو ګورې مونځ ځینې شم پرېښودی. نو یې بیا تپوس څه لکې بس بیا خیر ده وی سوچ مې کو چې یاره فرض مونځ دی دا خو بالکل نه پرېږدم، ځکه دا خو د الله له طرف نه راغلی فرض دی، دې کې خو اړوسته عذر شته نه. نو چې سوچ یې وکوي زه د هغه به خبره نیمه واورم نیمه نه، نو نیم به ترې مونځ لر کړم نیم نه، نو فرض به کوم او سنت به پرېږدم. نو سنت یې ونه کړل. چې سنت یې ونه کړل او دایمي شیخ و، ښه پوخ سالک و، تهجد ګزار و، نو سنت یې پرېښودل قصدن عامدن ارادتن چې زه یاره بس یو ملامتیا خو ده، خو بیا به استغفار ووم او قضای خو هم نشته چې ویې کړم، خو اراده یې دا وکړه چې بس دا دل مې پرېښودل، دا یو مونځ بې سنت وکړم. نو هر چاته خو نه راځي، خو نبي علیه الصلاة وسلام دغه سالک ته راغلو په خوب کې، ورته یې وی ټول زور زما سنتو له راغی چې هغه دې پرېښودل، صاحب خو درته فرض ویلو، نو زما سنت دې پرېښودل، ته زما په سنتو باندې داسې رالې چې زه خیر دې پرېږدم سنت دي. نو هغه ډېر وچړل. نو خپل مرشد ته وایي چې حضرت ما خو ستاسو په خبره مکمل عمل نه دی کړی، خو څه لږ مې پرېښودل، سنت مې پرېښودل او فرض مې وکړل. نو نبي علیه السلام رانه ګیله وکړه. هغه ورته وی که فرض دې پرېښودی نو داسې بندی چې الله به درنه ګیله کړې وه، الله به درته خوب کې خپله تجلي چې ښه ته زما مونځ پرېږدې. الله هر چاته نه وایي چې ته زما مونځ پرېږدې، چاته وایي زمام د ټولو نه لوی توفیق انسان ته چې الله ورکړي هغه دا دی چې دې مونځ وکړي. الله دې زموږ ستاسو مونځونه برابر کړي او په دې ګوره ډېر خوشحاله شئ، شکر وباسئ، الحمدلله وایي چې الله تعالی مونږ ته په وخت د مونځ توفیق راکړي. ولې زمونږ نه ښه، زمونږ نه تکړه، زمونږ نه هوښیار، زمونږ نه اوزګار، هم زمونږ نه هوښیار دي هم زمونږ نه اوزګار دي او مونځ نه دی کړی. شته داسې که نه؟ هوښیارتیا ته به ته حیران شي چې خبرې ورسره نه شي کولی، او اوزګار دومره دي چې ما ته به لا بیا هم څه کار لرو، د ټاپ اوزګار دي، بالکل نور څه نه کوي. خو چې توفیق ورته نه میلاویږي نو د هغه هوښیارتیا اوزګارتیا د هغه په کار رانله. او چې توفیق ورته میلاو شي نو یو عاجز بنده په مزدورۍ کې او دیاړي مار په دیاړۍ کې، یو فن والا چې دی نو په خپل فن کې او په کار کې هغه ځان فارغوي او راځي اول د الله رب العزت عبادت کوي، بیا هغه خپل کار لدي. هر چا سره مونځ خوند کوي، مونځ هر چا سره خوند کوي، خو بعضې خلک داسې وي چې هغه یې بنده په مونځ وویني بنده ډېر خوشحاله شي. مونځ هر چا سره خوند کوي. د دین یو عمل داسې نشته چې انسان پې بد ښکاري، ښه نه ظاهر او نه باطن. د مونځ په شان ښایسته ارکان د بل یو حرکاتو شته؟ هسې چې څوک کته پورته کېږي نو هغه خوند نه کوي، خو چې رکوع لدي نو خوند کوي که نه کوي؟ هسې چې څوک ځمکې له ورشي نو خلک وایي دا دی څه کوي، دا چې په لاره کې راشي او هسې بل پله مخکې یو سر کته کې وایي لیونی شوی دی، خو چې سجدې له ورشي نو خوند کوي او که نه؟ داسې عبادت. نو زه چې کله داسې څوک ووینم چې کار کوي او هغه پکې راشي او د مزدورۍ نه منځ کې او مونځو کې ډېر خوند کوي. دلته زمونږ دا د شپې ملګري کار له راځي، نو زه چې کله سلام وګرځوم او وګورم نو هغوی په دې دویم صف کې هغوی ولاړ وي مونځ کوي، ماموس به دی دې پسې کار کوي، ډېر خوند کوي. دا الله حق هم ادا که او الله دا اولاد د حق د ادا کولو توفیق وله هم ورکو. نو تاسو وایي چې څوک مونځ وکړي د هغه په رزق کې به الله څومره برکت اچي، او چې نه مونځ کوي نه عبادت کوي نه ذکر کوي نه فکر کوي، تمام ورځ بس صرف دنیا ده، بچي دي، ښځه ده، بنګلې دي، کارخانې دي، په دې کې لیونتوب دی. الله دې ټولو ته هدایت وکړي. نو دا هغه څه ژوند دی؟
زه خو اکثر تاسو ته دا خبره کوم وایم زه وایم چې څوک مونځ نه کوي نو هغه دغه وخت کې به څه کوي شکر د خدای چې مونځ دې رالیږلی دی داسې مونځ دې رالیږلی دی چې په وخت باندې بنده کوي